السلام علیکم ورحمت الله دوستانو. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لرم. دوستانو نن در سره یو خاص او طاقتور او مجربه وظیفه شریکه کوم سی یو کوچنی آیات ته. دا داسې بهترینه وظیفه ده د هر حاجت لپاره د هر مقصد لپاره تاسو کولای شئ. که په هر مقصد کې قدم ایښودلو کې کامیابی غواړئ دوستانو عزیزانو دا یو عمل وکړئ. که هر حاجت پوره کول غواړئ عزیزانو دا یو عمل وکړئ، انشاءالله پر هغه ځای په یوه ورځ به الله در پوره کړي. که په هر کار کې اسانتیاوې غواړئ، مشکلات ختمول غواړئ، پریشانیانې ختمول غواړئ، نقصانات تاوانونه ختمول غواړئ، نو دوستانو یو کوچنی آیات ته د قرآن کریم چې په خوله ویلو ډیر اسانه او کوچنی ده لیکن ډیر طاقتور آیات ده. انشاءالله که مو په کاروبار کې رکاوټ وي هغه رکاوټونه به ختم سي. که مو په کاروبار کې پرمختګ نه وي، تاوانونه وي، په تجارت کې پرمختګ نه وي، دکانداري کې پرمختګ نه وي، انشاءالله الله به دې مرسته وکړي د دغه آیات په برکت سره. یا د زندگی بله داسې پریشانی ده، د رشتې پریشانی رکاوټونه دي هغه به ختم سي. د حاجتونو نه پوره کېدل د پریشانیانې دي هغه به الله ختم کړي او الله تعالی به ستاسو سره ملګری وي، په هر کار کې به ستاسو کومک او نصرت او مدد کوي. دا وظیفه د دوستانو ورته متوجی سي یو کوچنی آیات ده. آیات دا ده ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا. ومن یتق الله، څوک چې تقوا وکي، څوک چې فرهیزګاری وکي، یجعل له من امره یسرا، الله پاک جل جلاله د ټول کارونه اسانه کوي. الله تعالی د په هر کار کې مرسته کوي. الله تعالی د هر دعا قبلوي. الله تعالی د هر حاجت پوره کوي. الله تعالی دغه انسان ته په هر مقصد کې کامیابی ور نصیب کوي. ګوري دوستانو په دنیا کې د هر کامیابی ترشا یو فټ راز وي. نو که تاسو په دنیا کې په هر مقصد کې کامیابی غواړئ، کاروبار سو، رشته سو، د زندگی داسې نور چارې سوې، په دې ټولو کې کامیابی غواړئ، اولین دغه عمل وکړئ، تقوا اختیار کړئ. تقوا دا معنا چې الله تعالی چې کم شان در باندې فرض کړي هغه پر هغه خپل وخت کې کوه. 5 وخت لمونځ ده او لکه مو شانو څخه چې الله منع کړی هغه مکوه. کم شان سیه درته امر کړي هغه کوه. د الله تعالی و طاعت و عبادت ته غاړه کېږده او د الله تعالی هغه چې الله پاک جل جلاله درته لغه څخه د منع کولو امر کړی ده لغه څخه ځان وساته، دې ته تقوا وایي. نو کله چې کم انسان تقوا وکړي فالله قسم دغه انسان هر دعا قبلیږي، دغه انسان هر حاجت پوره کیږي، هغه انسان هیڅ کله له مشکلاتو سره نه مخ کیږي، دغه انسان پریشانیان، دغه انسان مصیبتونه غمونه ټول الله تعالی ختموي. ځکه په تقوا سره انسان الله تعالی ته نږدې کیږي. کم انسان چې الله تعالی ته نږدې شي هغه د الله دوست جوړیږي. څوک چې د الله دوست جوړ شي دغه په هر کارو کې الله تعالی مرسته کوي. نو دوستانو دا یو آیات وظیفه ده. دا آیات وظیفه که کم وخت مو غوښتل چې زما حاجت دې پوره سي، که کم وخت مو غوښتل چې زما پریشانی دې ختمه سي، که کم وخت مو غوښتل چې الله تعالی دې زما په کارونو کې له ما سره مرسته وکړي او پرمختګ دې راکړي، نو تر هغه مخکې دا وظیفه له یو لمانځه بعد که سهار، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماخستن هر وخت یې د لمانځه نه فارغ اسواس په سر او پای کې 3 واره درود شریف ووایاست. یعنې اول 3 واره درود شریف ووایاست، لغه نه بعد 80 واره دغه آیات ووایاست ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا. دا آیات زه پر سکرین درته درکوم، که هلته زمونږ ایر سوی و بیا په کمنټ کې درته کوم، لغه ځای څخه واخلئ یاد یې کړئ وایاست. یعنې د فسر کې 3 واره درود شریف اسانه درود زه بار بار ورته وایم چې اللهم صل علی مبارک ده. په لغه نه بعد 80 واره دغه آیات مبارک، لغه نه بعد په پای کې بیا 3 واره درود شریف، لغه نه بعد دغه آیات الله ته وسیله کې پیښې کې چې دې په برکت سره دا حاجت لرم پوره کې، دا مشکل لرم ختم کې، په دې کار کې کامیابی غواړم کامیابی راکې.
ان شاء الله دا عمل چې کوي الله پاک جل جلاله او فرکار کې ستاسو ملګری وي، ستاسو کومک وکوي، ستاسو نصرت وکوي. یو خبره یاد ساتئ، شرط دا ده چې تقوا مختار کړئ. کم انسان چې تقوا اختیار کړي دغه انسان ټول کارونه الله تعالی سموي. نو لہذا دوستانو دا وظیفه خپله هم وکړئ، له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. پر الله تعالی مو سپارم. تر بلې وظیفې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله.